د الله جل جلاله د لارې محترمو مجاهدینو او د اسلامي نظام مسؤلینو او ممثلینو الله تبارک و تعالی دی د تاسې دغه عظیمه کارنامه چې په کلونو باندې خپل سرونه په یو ورغوو کې ایښي او د الله په لار کې جهاد وکړ درڅخه قبوله او منظوره کړي. محترمو د ما یو څو خیرخواهانه مشورې دي په زړه کې او دا د زړه درد له تاسې سره شریکوم. اول دا چې اسلامي نظام د موږ ټول ملت او رعیت ته د الله له طرفه یو انعام او یو عظیمه برخه ده. دا د چا خاص ملکیت او د چا خاص مملوک نه ده، نه دی دعوه کوي. دوهم، محترمو مسؤلینو د عالمانو، پوهانو، اهل خبرو مشورې اروي او ځانونه په خپلو کړو وړو کې پوره مه ګڼئ. د هغو مشورې د ځان دپاره سپکاوی مه بولئ، بلکې د هغو احسان ومنئ. او دریم، هره مشوره درکوونکي ته بلکې منتقد ته د دستوري او جاسوس او مخالف په نظر مه ګورئ. دا د څه باندې 40 کلو عنعنه او معروف پرېږدئ چې د تیر جهاد مسؤلینو ته به چا کومه مشوره ورکوله، نو هغو به ورته ویل چې ته د کمونیستانو د روسانو لخوا دستوري یې او یا د ما مخالف یې. موږ باید په خلاصو غوږو باندې هغه انتقاد واورو. د علم په تحلیل کې، د علم په ضرب کې اندازه کو او وی سنجو. څلورم، د ما عزیزانو د لسګونو کلونو غیر اسلامي حکومتونو څخه د جهالت او د ناپوهي پاته تور میراث له منځه یوسئ چې هغه د موږ په عام ولس کې د مطلقي جهالت تور ټغر غوړېدلی ده. که د موږ نارینه کول ده که ښځینه کول ده، هغه له فني علومو خو څه کوي چې له فرض عین علومو محروم دي. زه د پوښتنې په طور باندې وایم، آیا لمونځ چې فرض عین ده، نو علم یې په نارینه او په زنانه مسلمان باندې فرض عین ده که نه ده؟ اودس چې فرض عین ده، علم یې په زنانه او په نارینه باندې فرض عین ده. زکات و روزه چې فروض عین دي، چې کله زکات څوک صاحب د نصاب سي، نو علم یې هم په زنانه او په نارینه باندې فرض عین ده. د کورني آدابو، د والدین د حقوقو، د صلة الارحام علم، د معاشرتي آداب، د دغو علم فرض ده. د عقایدو علم په نارینه او په زنانه باندې فرض عین ده. نو موږ که متوجه سو د موږ په ملت کې، د موږ په عام ولس کې، آیا د موږ د نارینه او د زنانه هغه علمي انداز څومره د دې فرض عیني علومو برابري کې؟ آیا د موږ نارینه، عوام نارینه په 100 کې 90 د کلمې په ترجمه پوهېږي؟ د لمانځه فرایض ورته معلوم دي؟ د روزې نواقض ورته معلوم دي؟ د اسلامي عقایدو اصول ورته معلوم دي؟ عقاید ورته معلوم دي؟
د معاشرت علوم ورته معلوم دي، صله رحمي ورته معلومه ده. نارینه یې که زنانه یې له دې علومو چې محروم دي. نو که تیرو سیکولرو لاپرواو لیبرالو حکومتونو اعتنا نه ده ورته کړې، نو د اسلامي نظام سرچلونکو ته ولات امورو باندې خو فرض ده چې دې موضوع ته اعتنا وکړي. او دغه تور ټغر د جهالت به هغه وخت لرې کېږي چې د علم مراکز، د زده کړې مراکز همدغسې عام سي لکه څرنګه چې دغه علوم عام دي. لمونځ په هر مسلمان نارینه ښځینه باندې فرض ده، روزه په هر مسلمان باندې نارینه ښځینه باندې فرض ده. نو همدغه عقاید په هر مسلمان نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نو همدارنګه هغه تعلیمي ادارات هم دغسې ورته عام سي چې هم نارینه ورته لاسرسی لري، هم زنانه ورته لاسرسی لري. اوس هغه څوک چې له وختو له سینه څخه تېر سوي دي او مسن سوي دي، عمرونه پرې تېر سوي دي، دا را روان نسل خو محفوظ کړو، دا را روان نسل خو وساتو. او پنځمه مشوره مې دا ده چې د تېرو فاسدو نظامونو هغه تعلیمي مفاسد او ناروا مروجات او غلط چاپېریال دا له منځه یوسو، مخلوط تعلیم له منځه یوسو، ریاني او فحاشي له منځه یوسو، بې حیایي او بې بندوباري له منځه یوسو. د هغه په عوض باندې هغه ادارات په اسلامي اصولو، په انساني کراماتو باندې منور کو، ښایسته کو، او داسې نصاب ورته وضع کو، داسې نصاب ورته کېږدو چې له هغه ادارې څخه که نارینه یې پکې که زنانه یې د دین عالم هم یي، د دین عالمه هم یي، او د دنیا علم هم ورسره یي، د دنیا عالمه هم یي. شهادتنامه یې داسې شهادتنامه یي چې هغه په حکومت کې هم کار کولی شي، ماموریت هم کولی شي، په یو اداره کې هم کار کولی شي، په کمپیوټر باندې هم پوهېږي، یو امامت د مسجد هم کولی شي، خطابت د خطبې هم کولی شي، د جمعې هم کولی شي، او د دین له عقایدو هم خبري، د لمانځه له فرایضو هم خبري، له واجباتو او مفسداتو هم خبري، د روزې علم لري، په عقایدو باندې هم علم لري. داسې ماحول او چاپېریال ورته برابر کړو. هغه د بې حیایي اسباب چې کوم دي هغه تېر وکاږو، په عوض د دې چې موږ د بې حیایي له اسبابو سره مخ یو، نو هغه اداره، تعلیمي اداره بنده نه کړو بېخو بنیاده، بلکې هغه مفاسد ختم کو، هغه مشکلات کې ختم کو. او شپږم، موږ دغه مشکلات کې ختمولو لپاره مجبور یو دې ته چې یو موحد اسلامي پرمختللی تعلیمي نصاب ولرو چې په هغې کې تفکیک او تمیز د مدرسې او د لیسې نه وي. دا څه ضرورت ده چې دیني علوم به ځان ته زده کېږي او دنیوي علوم به ځان ته زده کېږي. اسلام یو جامع دین ده، یو حیات طیبه ده، هم د عباداتو ته ورشامل ده، هم معاملاتو ته ورشامل ده، هم سیاست اسلام ده، هم اقتصاد اسلام ده، هم دفاع اسلام ده، هم امنیت اسلام ده. نو حکومتداري هم د اسلام برخه ده. اوم، د نظام د چلولو لپاره په تمامه معنا یو شرعي جامع نظامنامه او قانون ولرو. موږ باید د تیرو سیکولرو بېدینو او له دین سره بې اعتنا حکومتونو، فاسدو حکومتونو په لوایحو باندې کار ونه کړو. موږ محصول باید په یغو لوایحو اجرا نه کړو، ټکسونه په یغو باندې اجرا نه کړو، ګمرکي تعرفات د یغو په لوایحو باندې اجرا نه کړو، تجارتي سکتور د یغو په لوایحو ونه چلوو، صنعتي سکتور د یغو په لوایحو باندې ونه چلوو. موږ د هغه دپاره خپل اسلامي نظامنامه او اساسنامه ولرو، او موږ د خپلې خطې او د خپلې جغرافیې دپاره یو مفصل مدون قانون ولرو.
او اتم موږ باید د الله جل جلاله د دې عظیم حکم په او امر په بنیاد باندې چې فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه تیار کړئ د کفارو د شر د دفع دپاره د ظالمانو د ظلم د دفع دپاره د یرغلګرو د یرغل د دفع دپاره هر نوع طاقت تیار کړئ فضایي طاقت زمینی طاقت روانی طاقت بدنی طاقت تسلیحاتي طاقت اقتصادي طاقت دا ټول تیار کړو دا فرض ده راباندې په ولاتو د امورو باندې فرض عین ده تفسیر قرطبي لیکلی دي او په رعایت باندې فرض کفایي ده او که چېرته موږ د هغو دپاره اعداد ونه لرو تیاری ونه لرو بیا اسلامي نظام مسلمانانو ته نه پاتې کیږي اسلامي نظام به هغه وخت مسلمانانو ته پاتې کیږي چې هغه د اسلام د خپل نظام او د خپلو حدودو د خپلې خطې د دفاع صلاحیت ولري او نه هم د خپلو هیوادوالو او د خپلو وطنوالو د کار شغل او حلالې نفقې د پیدا کولو لپاره موږ په شپه ورځ باندې کار وکړو موږ داسې بندوبستونه وکړو چې د موږ اولادونه او د موږ نسل د موږ ملت له مهاجرتونو رابند سي او له سفرونو رابند سي له پردیو مزدوریو رابند سي له پردو له شاقه کارونو رابند سي او د اسلامي نظام په برکت او په شعاع او په رڼا کې په خپل کور کې په ځان باندې بسیا سي او لسم له حکمته لینیته او معتبر استدلاله ډکه او غني خارجه پالیسي ولرو چې موږ داسې پالیسي ولرو چې هغه په حکمت باندې بنا وي ادعو الى سبیل ربک بالحکمه وقولا له قولا لینا الله تبارک وتعالی حضرت موسی علیه السلام هارون علیه السلام ته فرمایي ورسئ د ما دغه طاغي بنده ته فرعون ته ورسئ وقولا له قولا لینا چې الله خپل محبوب پیغمبر اولوالعزم پیغمبر حضرت موسی علیه السلام و هارون علیه السلام ته حکم کوي چې هغه بدترین کافر د دنیا ته د تاریخ ته تاسې نرمې خبرې کوئ نو موږ په دې نن زمانه کې له خپلو معاصرو خلقو سره له خپلو معاصرو بل مسلک والا او بل دین والا خلقو سره څرنګه په لینیت او په حکمت باندې ونه چلیو او په اخر کې مې د اسلامي نظام له مسؤلینو څخه په تیره بیا د ما دغه غږ چې هر چا ته رسیږي او هر کوم داسې کس ته رسیږي چې هغه امیرالمؤمنین ته وړاندې کولی شي زه دا درخواست ورته کوم چې تر امیرالمؤمنینو یې ورسوئ تر مشرانو یې ورسوئ او دا درخواست مې ورته ورسوئ چې د الله په خاطر د الله د دین په خاطر د دې لکونو شهیدانو د وینو په خاطر د دې لکونو کونډو او یتیمانو په خاطر د هغو پوچو او بې علمو مفتیانو بې تجربې مفتیانو او بې دیانته مفتیانو بې دیانته شیخانو مشورو فتواګانو ته غوږ ونیسي چې هغه نه له دینه معلومات لري نه یې تلخیص و نه یې کافیه تدریس کړی او یې شیخ الحدیث په نامه باندې او له سپنګو له کبر او له خودبیني او له خودغرضي او له ځان لیدلو چډکي او دعوه یې د یو ډېر لوی سکني مسلمان کړي چې زه ډېر اسلام ته ډېر وفادار مسلمان او امیرالمؤمنین ته په غوږ باندې ورپرېوځي صاحبه دا د ما خبره زه خو په اسلام باندې داسې فدا یم د ښځو تعلیم ناروا ده قانون جوړول کفر ده له کفارو سره معامله کول له کفارو سره ناسته پاسته کول کفر ده له دنیا سره چلیدل کفر ده او دا دی په دې قبا او لباس کې کوي چې زه خو له دینه سره سکنه یم زه دین ته نږدې یم د الله په خاطر له دغو محیطي جاهلو انسانانو څخه
ځانونه وساتئ، دا اسلامي نظام ته بچ ورکئ، دا محفوظ کئ، دا وساتئ، د دې د نجات لپاره کار وکئ او ناسې دا اسلامي نظام او دا اسلامي نعمت، دا عظیم نعمت، دا د الله لوی نعمت دا له لاسه راشه ولاړ شي. اقول قولي هذا. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم.